یا ستوري یا ښکلا د سرزمین درته راوړم. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو غني او عبدالله ته د موافقې تبریکي ویلې ده. مکمل راپور به د حمزه حسیني سوال. وروسته له ډېرو ناندریو تېره ورځ اشرف غني او عبدالله د واک پر سر نیم په نیمه موافقه وکړه. د همدې موافقې تر لاسليک وروسته په لومړي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دواړو مشرانو ته د شوې موافقې تبریکي ویلې ده. پمپیو ویلي د سیاسي بحران پر مهال زیات وخت ضایع شوی چې دی پرې خواشینی دی، خو امریکا ته له طالبانو سره موافقه لومړیتوب لري. باید دواړه مشران راسن بین الافغاني خبرو ته ننوځي. د سیاسي بحران پر مهال مایک پمپیو کابل ته سفر کړی و او له دواړو مشرانو یې د دې بحران د سیاسي حل غوښتنه کړې وه چې په هغه وخت کې د دوی له لوري ونه منل شوه او مایک پمپیو په داسې مهال بیرته ستون شو چې پر افغان حکومت یې د $1 میلیارډ مرسته بنده کړه. د سیاسي شنونکو په ان اوسنۍ معامله هماغه د جنکيري رامنځته شوې معاملې ته ورته ده. هیڅ توپیر پکې نشته، خو که دا معامله یې د مایک پمپیو په غوښتنه ترسره کړې وای نو اوس به یې هغه $1 میلیارډ مرسته له لاسه نه وته.